درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام راګرځم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د اسلامي همکاریو سازمان د نشهیي توکو د کرکیلې په تړاو د افغان حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی. د اسلامي همکاریو نړیوالې ادارې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د سرپرست حکومت تازه پریکړه ستایي او هرکلی یې کوي. ایران وایي دوی له افغانستان سره بشر دوستانه مرستو ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي مجید تخت روانچی ویلي دوی په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته اندېښمن دي، خو تر خپلې وسې له دغه هیواد سره مرستو ته ادامه ورکوي. اسرائیل له افغانستان سره 40 میلیونه ډالر اضافي مرسته کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین د اندېښنې وړ دی او دوی تمه لري چې نړیوال وکړی شي دغه ناورین قبول کړي. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ په یوه خبري کنفرانس کې د تیر کال د فعالیتونو راپور وړاندې کړی او خبریالانو ته یې ویلي چې په افغانستان کې ګڼې لاسته راوړنې لرلې، خو ترڅنګ یې ګڼې ستونزې هم وې چې سترګې نشي پرې پټېدلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا د پاکستان ګوښه شوي لومړي وزیر عمران خان ته د مسکو سفر له کبله سزا ورکړې ده. د امریکا د نشهیي توکو د کښت د مخنیوي په اړه د افغان حکومت د تازه فرمان هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر ویلي د افغان حکومت له لوري د نوي خپاره شوي فرمان هرکلی کوي، خو تمه لري چې دغه فرمان عملي شي. د افغانستان اسلامي امارت د حج او اوقافو وزارت ټولو مسجدونو ته هدایت کړی دی چې له دې وروسته د سهار او ماښام اذانونه پر یو وخت وکړي. دغه وزارت دغه راز زیاته کړې ده چې له دې وروسته د پیشلمي پر مهال د جوماتونو پر لوډ سپیکرونو تلاوت، نعتونه او ترانې هم نه غږول کیږي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي په چین کې خبریالانو ته ویلي چې اسلامي امارت اقتصادي محور او متوازن سیاست غوره کړی دی او د تیرو دولتونو پر خلاف له ټولې نړۍ سره سالم او مثبت روابط غواړي. پاکستان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد ویلي چې عمران خان له هیواد او قانون نه ښکاره بغاوت کړی دی او سزا یې د اساسي قانون په 8مه ماده کې واضح درج شوې ده. د پاکستان د اساسي قانون 8مه ماده سخته غداري نومیږي. په وضاحت کې راځي څوک چې په زور یا د بلې غیر قانوني لارې قانون مات کړي، خراب یا معطل کړي، هغه به د سخت غدارۍ مجرم پیژندل کیږي او هغه ته به عمر بند سزا او یا اعدام د پارلمان له لوري ټاکل کیږي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان اسلامي امارت د کابینې په غونډه کې پریکړه شوې ده چې له دې وروسته د مخابراتي شرکتونو سیم کارتونه له ثبت او راجستر پرته نه پلوري. د اسلامي امارت د بیان مرستیال انعام الله سمنګاني ویلي چې کابینې د ټلیفوني سیم کارتونو د ثبت په اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت غوښتنه تصویب کړې ده. قدرمنو لیدونکو، دا و د نن ورځې خبري ټولګه. تر بیا نورو خبرونو راپورونو چې ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم، په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.